بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون صدق الله مولانا العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د قیامت د هغې حالت تذکره کوي چې کله حساب او کتاب شروع وي نو هر امت چې کله لار چک کی د هغې کوم پیغمبر چې دا به هم سره راولي ویوم نبعث من کل امة شهیدا په هغه ورځ چې موږ به چک کړو د هر امت نه یو ګواه دا د څه دپاره د دغې امتیونو نه به الله پوښتنه وکړي چې پیغمبر مې دې رستولی و نو تاسې خو اعمال ډېر ګډ وډ دي عملنامې مو صحیح نه دي راغلي د پیغمبر خبره ته رسول یې وه که نه انکار به وکړي ووایي چې یا الله نه یې ورسولي نوح علیه السلام غوندې پیغمبر چې اننیم سوه کوله یې صرف اور صرف د الله خبره یې ده کړې وه په اننیم سوه کوله کې 82 نه 86 رسې کسان اردرومې چې دا مسلمان شوي وو په ده باندې به هم دا الزام ولګوي چې دا موږ سره لیدله نه ده نو نوح علیه السلام ته به الله وایي چې خبره دې نه ده رسولې یا الله رسولې مې دا انکار کوي نو ګواه شته دې سره به وایي چې یا الله امت محمدی صلی الله علیه وسلم چې آخري امت و هغه به پیش کړو هغه به دې موږ ګوایي وکړي نو د موږ کوم امت چې ده دغه به الله پاک راولي چې دوی درود شي دا به ګوایي وکړي چې نوح علیه السلام دا خبره رسولې وه دی تو الله نو د نوح علیه السلام کوم امت چې ده دا به جرخه وکړي په ګواه جرحه کېدی شي چې یا الله دا موږ باندې څرنګه وایي کوي دا خو هغه وخت کې موجود نه و ګواه خو هغه په چارې چې په مقام موجود وي صحیح لیدلي کتلي وي دا خو نه الله به وایي چې دا جرحه خو صحیح ده تاسې خو وایي نه نو تاسې د څه شي ګوایي کوئ نو د موږ امت دا به جواب پکې ورکړي چې یا الله د تو کتاب موږ ترغلاو په نبي علیه السلام ورنازلو او د تو کتاب چې د درویغ نه وي په هغه کتاب کې د هر څه ذکر کړي وو چې داسې نوح خپل قوم ته دا وویل دا قوم دا جواب و دا جواب و مې داسې د الله پاک عذاب پورول په نافرمانیو باندې فرمان برداري هغې ته الله پاک نجات ورکه دا او دا نو الله پاک ویتي چې بالکل د مو کتاب دا رښتونه ده او مو د هغه خبرې کتاب خپل کې ذکر کړی وي نو یقینا چې نوح خپل قوم ته دعوت ورکړو د مو پیغام یې رسولو خو دا بدبخت یو د نوح علیه السلام خبره یې ونه منله لہذا په کفر د دنیا نه لوړل نن به دغې ته زه خپل عذاب اوس ورکوم د دغې به الله پاک د عذاب فیصله وکړي درنګې کوم کسان چې د بتونو ته عبادت کړی یا په ژمدي سورو کې چاته عبادت کړی نو بیا به دا الله هلته تعذیر کي چې د توس عبادت دغې کړو دوی به وایي چې یا الله موږ د دې عبادت کړو دا کوم معبودین چې دا شرکا ما الله چې دوی متصور کول دا به وایي چې یا الله دغې د موږ دوی د عبادت سره خبر نه وي چې دغې د موږ عبادت کړه دا به الله جهنم ته حواله کړي دغه رنګې هر امت موږ هم داسې به هم پکې څوک وایي چې یا الله دا تو فرشتې چې دي پیغمبر خو خبر رسول یې دو خو فرشتې در پسې ګاډ واډ لیکلي دي هغې صحیح حال نه ده لیکله عملنامې کې کوم څه دي دا درویغ دي بیا به الله پاک دې نه بعد چې په کومې اعضا باندې چا ګناه کړی الیوم نختم علی افواههم
په داخله بالای چې موږ مهر ولګو وتکلمنا ایدیهم د موږ سره به دا لاسونه خبرې کوي وتشهد ارجلهم دا پښې به چې دا ګواهي کوي چې الله په موږ دا کړی وو په موږ دا کړي وو او دای به هم حیران وي چې خپل اعضا لګیا دي او د موږ خلاف خبرې کوي د موږ ګناهونه جوتوي نو به لما تنطق علینا نن لګیا په موږ باندې خلاف بیان ویلې کوئ نو هغه وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء چا هر شی ته چا ګویایي ورکړې او د غږېدو طاقت چې ورکړی هغه ذات نن موږ ته د غږېدو طاقت ورکړی ده نو موږ مجبور یو د هغه په حکم باندې لګیږو نبی علیه الصلاۃ والسلام به هم حاضر کی په دغه خپل قوم باندې تو کوم ډېر سرکشي کړي تو دې ته پیغام رسوله هم کنه یا الله پاکه دې ته مې ډېر ځون ستړی کړی دا وګونې مې ته غوښتې بدبخت یو خبرې نه منلې نو الله دې دغه بیان کوي ويوم نبعث من كل امه شهيدا او په هغه ریز باندې چې موږ پر چکو د هر امت نه یو ګواه ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت نشي کولی خلکو دوی کفر کړو نو بیا به دا بیا سولای کوي چې یاله بیا مو دنیا ته واستوه لږه مو کار وکړه بیا مو کې نشته ده ولا هم یستعتبون او نه به دوی نه طلب کولی شي د رجوع الی الدنیا چې دوی بیا دنیا ته واپس کړی شي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ او په هغه وخت کې چې اویني هغه خلک چې دوی ظلم کړو د عذاب لره فلا يخفف عنهم نه به شي کمولی عنهم د دوی نه ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکولی شي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُم چې کله اویني خلک اشرکو دوی شرک کړو شرکاءهم خپل شریکونه قالوا دوی به ورته وایي چې ربنا هؤلاء شرکاؤنا ای پروردګار زموږ دا زموږ هغه شرکا دي دغې ته موږ عبادتونه کړي الذين كنا ندعو من دونك اغا شرکا مودي چې موږ به عبادت کوو من دونك علاوه د تونه فالقوا اليهم القول نو دوی به واپس کی په دوی باندې رد بو کی په دوی باندې القول د خبره انکم لکاذبون دوی به دوی چې بشک سره توسه خامخا در وغزونی وي والقوا الى الله يومئذ السلام او پیش کی دوی په طرف ته الله پاک په دغه ریز باندې السلام عاجزی صلح انقیاد تابعداري الله ته وی چې الله نن دې تابعداري کو لږه مو کار وکړه هلای چې داسې چې موقع رزه د دنیا وا وضل عنهم ما كانوا يفترون او غایب بشي ورک بشي د دوی نه هغه شی چې کوم دوی جوړوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هغه خلک چې دوی کفر کړه دوی بندول خلق د الیار دی الله جل جلاله نه په خپل باندې الله خبرې منلې او نه نور دی الله خبرې د پرېږدول دغه تباله څنګه عذاب ورکوم زدناهم عذابا فوق العذاب موږ به دوی ته ورزيد کو عذاب پوسه په عذاب باندې او جهنم خپل عذاب ده بل بو لړمونه په داسې مسلط کې حدیث شریف کې درومي چې لها انیابون د دغه به داسې غشونه یې نږدې وي لکه لوی لوی خجیرې چې کسې یو ټک چې ویر کې د څلوېښت کولې رسې به د هغې کوم اثر ده او ته به دا محسوس کوي هلئ چې داسې عذاب به دوی ته ورکوو د الله د دین نه خلک بندوي بما كانوا يفسدون په سبب د هغې چې دوی و چې فساد یې کوو مسلسل ویوم نبعث فی کل امة شهیدا په هغه ورځ چې موږ به چګو په هر امت کې یو ګواه علیهم په دوی باندې من انفسهم د نفسونو د دوی نه دا مې خبره ته وکړه چې د لاسونه به ګواهي کوي پښې به ګواهي کوي نو دا من انفسهم ګواه شو وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء موږ برتاګو کو په تو باندې ای محمد صلی الله علیه وسلم شهیدا بطور ګواه علی هؤلاء په د موجودینو دی دا ابو جهل دی وغیره وغیره یعنی تو امت ونزلنا عليك الكتاب تبيانا او موږ نزل کړه په تو باندې داسې کتاب تبیانا لكل شيء چې دا بیان کامل دی هر شی دغه کتاب د هر شی کامل بیان دی ته کوي څه خبره مبهم نه دی د پرېږدي وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين او دا کتاب دا هدایت ته خالص او رحمت او خوش خبری للمسلمین دی پر د مسلمانو